وکي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم خپل تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته وی ای زما تر ما ته لګ راجوخ شه وی زه تا ته یو ډیر بهترین شیز درکوم، وی یو عطیه درته درکوم، یو بخشش درته درکوم، او وی کله چې ته دا عمل کې الله پاک به تا ته څه دی ګناهونه معاف کوي. ستا د سترګو، ستا د لاسو خپو، ستا قصدن ګناه، ستا پټه ګناه، ستا ښکاره ګناه، دا به تا ته الله پاک معاف کوي. لکه موږ ټول ګناهګار یو که نه یو؟ لکه یو که نه؟ که نه بزرګان یې زه خو پېژنم موږ ټول ګناهګار یو، خطاکار یو، هر سړی ګناهګار دی. نو هر سړی دا وایي چې ما نه د دې ګناه دا بوج په دې دنیا کې سپک شي، ټول وایه که نه وایه؟ لکه که نه آخرت ته یې پرېږدی جهنم ته؟ تپوس درنه کوم جهنم ته نه پرېږدی؟ دا بعضې پکې غلي داسې دی چې اور ته یې وړل کېږي. نو وروره موږ جهنم ته نه پرېږدو. وروره په دې دنیا کې د ګناه دا بوج د ځان نه ختمو. څوک وایي چې ختموي؟ لاس اوچت کې ټول وایه که نه؟ په دې طریقه باندې سره دا نفل وکې، الله پاک به څه دی تاسو ګناهونه دا به الله پاک معاف کوي. خبره پېښ شوې؟ لکه واوره حضور پاک خپل تره ته وی زما خوږه تره، حدیثو کې هم دقسې الفاظ دي، وی 4 رکعاتو نفلو صلات تسبیح نیت په وتړې. څنګه لکه 4 رکعاتو صلات تسبیح نیت مې وکړو د پاره د څه د صلات تسبیح مونځ. آسان ہے، نیت مې وکړو د پاره څه صلات تسبیح مونځ. خدای خاص خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریف الله اکبر به ووې. 4 طریقې دی، لکه څوک به یو طریقه ښیي، دا 4 واړه طریقې صحیح دي، خو زه درته اسانه ښیم چې تاسو پکې غلطېږئ نه. او دا 4 واړه په حدیثو کې ثابت دي. لکه چې څنګه دی لکه الله اکبر ووي نو سبحانك اللهم وبحمدك ولا اله غیرک پورې به ووي. بیا اعوذ بالله بسم الله، نو بیا په دقه ځای کې بس دي 15 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یو طریقه دا ده. بله طریقه دا ده چې کله سبحانك اللهم دی ویله، الحمد دی ویله، سورت دی ویلې، نو بیا د سورت پسې ډایرکټ څه دی سبحان الله والحمد لله ولا اله والله اکبر. 15 پیرې به ووایې. څونه پیرې؟ لکه 15 پیرې. نو چې 15 پیرې د سورت نه پس ووي بیا به لاړ شي رکوع ته. که په رکوع کې د رکوع هغه تسبیحات سبحان ربي العظیم مخکې وي او که وروسته وي چې څنګه تا ته اسانه، نو بیا چې کله رکوع ته لاړ شي په رکوع کې به 10 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر. بیا چې کله رکوع وکړي هلکه 15 شو 15 شو که نه شمیر یاد ساتئ. لکه چې رکوع دې وکړله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، دقه ځای کې به 10 پیرې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر. نو څو شو؟ لکه 35 شو. بیا چې کله قومه دې وکړله لاړ به شي سجدې ته. چې سجدې ته لاړ شي نو په سجده کې به بیا څه دی لکه 10 پیرې به ووایې. نو څو شو؟ لکه 45. بیا چې سجده وکړي کښېنې نو بیا به 10 پیرې ووایې. نو 55 شولو. بیا دویمې سجدې ته لاړ شي نو بیا به 10 پیرې ووایې. نو څو شو؟ لکه 65. نو په یو حدیث کې داسې الفاظ دي 65 شولو. وی دویم رکعت ته به لا ودرېږې نه، 2 سجدې دې وکړې، دویم رکعت ته به لا ودرېږې نه کې بنې، نو 10 پیرې به دقلته ووایې. نو څو شو؟ لکه 75 شو. دا په یو رکعت کې 15 پیرې 75 پیرې څه دی لکه دا تسبیحات ویل دي. په هر رکعت کې 75 دي. په 4 واړو رکعتونو کې 300 مرتبه څه دی لکه دا تسبیحات شو. او 100 دا مونځ چې ته وکړې نو څه به کېږي لکه ستا واړه ګناه، ستا خطان ګناه، ستا قصدن ګناه، ستا د سترګو ګناه دا به الله پاک معاف کوي. خبره پېښ شوې؟ لکه او حضور پاک خپل تره ته وی زما خوږه تره، وی که زړه دې غواړي روزانه دا صلات تسبیح مونځ کوه، او وی که روزانه نشي کولی په هفته کې کوه، که په هفته کې نشي کولی په میاشت کې کوه، که په میاشت کې نشي کولی په کال کې کوه، او که په کال کې هم نشي کولی په ټول عمر کې یو پیره خامخا وکړه. هلکه کول پکار دی. صحیح ده که نه؟ ځکه چې حضور پاک دومره تاکید په حدیثو کې کړی دی که نه، نو هلکه دا مونځ کول پکار دي. صحیح ده؟ انشاءالله موقع ټولو سره شته. پرېږدې دا
لړوګانې او دا نور فضول شیزونه پرېږدې دا صلات تسبیح منځونه پکې وکړې چې الله پاک په موږ رحم وکړي الله زموږ بخشش وکړي الله زموږ مغفرت وکړي صحیح ده انشاءالله بیا هم تسبیحات په څنګه شماري تسبیحات نو تسبیحات چې دي چې ته ولاړې نو بس د خپلې ګوتې له څه دی داسې زور ورکوه نو تا ته به څه دی لکه هغه تعداد هغه شمېر څه دی د تسبیحاتو به تا ته معلوم وي خو که تا نه په یو رکعت کې تسبیحات پاتې شول مثال لس در نه پکې پاتې شو شل پاتې شو نو دویم رکعت ته چې بیا ودرېږي نو هغه شل بقایې په هغې کې راوګرځوه خبره پوه شي مونځ به نه ماتئ خبره پوه شي بل رکعت کې راوګرځوه بل رکعت کې راوګرځوه او په دې څلورو واړو رکعتونو کې څه دی لکه 300 مرتبه دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله ورسره ثابت نه ده درې حدیثو کې ورسره نشته یو کې ورسره شته کچا ورسره ویل څه ګناه پکې نشته وصلى الله تعالى على خير القيم محمد واله وسلم اجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير خدای پاک زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کې یا الله زمام ګناهونه معاف کې یا الله د ناستو مقتدیانو د ټولو ګناهونه معاف کې یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کې یا الله د ټولو امت مسلمه ګناهونه معاف کې یا الله زمونږ د ټولو د سترګو د لاس خپو قصدن مدن خطان ټول ګناهونه راته معاف کې ظاهري باطینی جسمانی ټول ګناهونه راته معاف کې خالق العزل مونږ ټولو ناراضي شي یا الله مونږ د ستا بندګانو تا پیدا کړو تا ته محتاج ته رب خدایا ستمنګ سره د خپل رحم معاملو کې یا الله ستا رحمت ډیر زیات ته خدای پاک ستا رحمت ډیر زیات ته یا الله ستا د رحمت په مقابل کې زمون ګناهونه کم دي خدای ستا رحمت ډیر زیات ته یا الله تمنګ سره د خپل رحم معاملو کې یا الله تمنګ سره د خپل رحم معاملو کې یا الله مونږ سره د خپل رحم معاملو کې خدای زمون ګناهونه معاف کې یا الله زمون ګناهونه معاف کې یا الله زمون ګناهونه معاف کې خدای پاک زمون د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کې یا الله د چا چې مور او پلار ژوندي دي زندګۍ کې برکت نصیب کې چا چې مور او پلار وفات دي خدای مغفرت نصیب کې خالق العزل مونږ ټولو ناراضي شي خدای پاک د ناستو ملګرو کې کلی علاقه کې خدای څومره بیماران چې دي خدای ټولو ته شفای کامله عاجله نصیب کې یا الله ټولو ته روغ صحت نصیب کې خدای زمونږ د ټولو ظاهري باطینی جسمانی بیماری ختم کې خالق العزل د ناستو ملګرو خدای د چا چې څه مشکلات ختم کې چا څه پریشانې خدای پریشانې ختم کې چا کورونو کې خدای بیماری ختم کې چا روزګارونه نشته حلال رزق اسباب پیدا کې خدای د چا شته د روزګار تی په کې خیر او برکت نصیب کې یا الله که د چا قرضونه خدای د قرضونه نه بیغمه کې چا کورونو کې اولاد نشته نیک عمل نیک پرزند اولاد نصیب کې د چا بچیان شته خدای ته حفاظت نصیب کې خدای ته حفاظت نصیب کې یا الله زمونږ د دې وطن د دې ملک پاکستان حفاظت وکړي خدای زمونږ دا وطن دا آباد لري په مدارس مساجد په دین اسلام آباد لري خالق العزل دا کم حالات چې دی خدایا یا الله د اورو یا الله د رزق چې کومه تنگسیا ده دا د رزق تنگسیا ختمه کې خدای که زمونږ د ګناهونو وجه خدای زمونږ ګناه ته مګوري زمونږ ګناه معاف کې یا الله زمون خطاګان معاف کې حالات سازگار کې خدای پاک حالات سازگار کې خالق العزل مونږ ټول ناراضي شي مونږ ټول په حال باندې رحم وکي او یا الله تر اوسه پورې چې کومې روجي نیولې خدای دا روجي زمونږ د ټولو قبول کړي چا چې پکې څومره عبادتونه کړي خدای د ټولو عبادتونه قبول کړي خالق العزل چا چې ختمونه شروع دي ختمونه یا الله قبول کړي یا الله ختمونه قبول کړي خالق العزل مونږ ټولو ناراضي شي زمونږ د دې جماعت یو ملګری دی نو مینالم هو په اخلاص وته دوو کې هر میاش هغه د الله د رضا لپاره هغه زمونږ د دې جماعت بل داخلي نو خدای تو ور سره خو کې یا الله ستاسو د کور خدمت کی تو ور سره خو کې د خپل در نه ول خړې را ور کې سو کم چې خدای د دې جماعت څه قسمه خدمت کی مالی جانی هر قسمه خدمت چې کی ځوانان کی مشران کی خدای د ټولو ژوندۍ کې برکت کی او یا الله د ټولو د رزق تنگسیا ختمه کی خدای پاک مونږ ټولو ناراضي شي یا الله څوک چې زمونږ د دې جماعت د طلباو خیال ساتي خاص کر د روزه کې بعضی ملګری ډیره مینه کوي
ډیره مینه کوي زمونږ د طالبانو خیال ساتي زمونږ له پخپله دلته روژه ماتې وروړي خدای مونږ خو ته نه دی ویلې خو خدای ته ورسره خو کړي یا الله ته ورسره خو کړي خپله مینه یې ده خدای د دې بدلې ورله ورکړي رزق یې پراخه کړي د کور نه غریبي فقیري تنګسیا ختمه کړي خالق العزه له مونږ ټولو نه راضي شي مونږ ټولو په حال باندې رحم وکړي اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك وصلى الله تعالى على خير الخلق محمد وآله وسلم